ولسمشر غني ته د بریالیتوب د مبارکیو پرله پسې لړۍ د هند لومړي وزیر ناریندرا مودي هم ولسمشر غني ته د بیا ځلې ولسمشر کېدو مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې هر ډول همکارۍ ته ورسره آماده دی. هند له کویټ اروپایي ټولنې د امریکایي سناتورانو او یوناما وروسته ولسمشر غني ته یو ځل بیا د ولسمشر ټاکل کېدو مبارکي ویلې ده. د هند د بندنیو چارو وزارت لخوا د مبارکۍ په خپاره کړي پیغام کې راغلي هند د افغانانو د جمهوریت غوښتنو ملاتړ کوي. هند زیاته کړي حکومت د ترهګرۍ د بهرنۍ ناوړه پدیدې په مقابل کې له افغان حکومت سره د سولې او مفاهمت له لارې په ګډه ستراتیژیکه ملګرتیا ټینګار لري او دا ملګرتیا به دوامداره وساتي. د هند حکومت ویلي دوی په افغانستان کې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره له کابل سره په ګډه کار ته دوام ورکړي. هند هیله ښودلې ده چې د افغانستان ټول سیاسي لوري او مشران به د قومي یووالي د پیاوړتیا، مشارکت او ملي منافعو د خوندي ساتلو لپاره په یوه خوله شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنو وروستۍ پایلې 2 ورځې وړاندې اعلان کړل شوې چې پکې محمد اشرف غني د 50.6 رایو په اخیستلو سره د راتلونکو 5 کلونو لپاره د افغانستان منتخب ولسمشر اعلان کړل شو. خو ډاکټر عبدالله او یو شمېر نورو ټاکنیزو ټیمونو بیا د دغه پایلو د اعلان په حق له خپل دریځ څرګند کړ او دوی وویل چې دغه رایې ورته هېڅکله هم د منلو وړ نه دي. خو وروسته د ولسمشر اشرف غني له لوري دوی ته وویل شول چې تاسو باید راشئ او زموږ سره په حکومت کې ګډ کار وکړئ. اوس د مخالفتونو کار پای ته رسیدلی دی. اوس هغه وخت نه دی چې موږ تاسو سره سیالي وکړو. اوس باید یو ګډ حکومت جوړ کړو او د افغانستان لپاره په ګډه کار وکړو. خو ډاکټر عبدالله بیا د رایو د اعلان دغه نتیجه ونه منله او خپلو پلویانو ته یې په غونډه کې وویل چې دوی به هم یو همشموله حکومت جوړ کړي.